په څو لسیزو جنګ جګړو او کړاوونو کې د لوبېدلي او رالوی شوي هیواد افغانستان د روښانتیا او د ښېرازۍ لپاره تازه او زړه راښکونکی انځور. دا هغه انځور دی چې افغانان یې نړۍ ته د خپل استعداد او وړتیا پر اساس وړاندې کوي. تازه په افغانستان کې یو ځوان چې نوم یې محمد رضا احمدي دی د خپلو ملګرو پر مټ د افغانستان په نوم یو سپورتي موټر جوړ او نندارې ته یې وړاندې کړ چې په لیدو یې نړۍ هم حق پک حیرانه شوه. دا موټر هغه وخت د هیوادوالو له تاوده هرکلي سره مخ شو چې په ټولنیزو رسنیو کې یې انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د دې تور رنګي او ښایسته موټر په راښکاره کېدو سره په کور دننه او بهر د مینوالو په خاص ډول د افغانانو په شونډو مسکا او خوشحالي خپره شوه او یاد موټر او چلونکی محمد رضا احمدي د تاوده هرکلي سره مخ کړل. د هیوادوالو ترڅنګ دولتي چارواکو، دولتي او غیر دولتي ادارو د تشویق او هڅونې په پار په ټولنیزو رسنیو کې پیغامونه ورته یې د ستاینې په پار ډول ډول لیکنې، انځورونه او لنډې لنډې ویډیوګانې نشر کړې. محمد رضا احمدي په ټولنیزو رسنیو او ټلویزیونونو کې د یاد تور رنګي افغاني موټر په اړه ډول ډول مرکې کړي او په دې مرکو کې د خپل جوړ شوي موټر او کارکوونکو په اړه هم معلومات ورکړي دي او هم د کار او زیار په اړه خپل ستړیاوې په تصویري شکل رانغاړلې دي. من معمولی ترین افغانی هم که میتونید توی مملکت پیدا بکنید. ایده ها از حل مشکلات میان. ایده ها تو آسمون نیستن، سر سرکن، کف خیابونن. په ورته وخت کې د تشویق او هڅونې په پار د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې تل خپل ملي، فرهنګي، هنري او د قدر وړ شخصیتونه په دې پار ستایلي چې خپلې ژبې، خپل هنر او په ټوله کې خپل هیواد ته نوښتونه رامنځته کړي. همدا څو ورځې وړاندې د همدې نوښتګر ځوان محمد رضا احمدي ستاینه او تشویق د یوې درنې غونډې په ترڅ کې وکړ. په دې ناسته کې هم د احمدي د ستاینې لپاره د نوموړي د کورنۍ او دوستانو سربیره د ملي ټلویزیون په لسګونه همکاران راټول شوي وو. د خپرونې په پیل کې مې د ملي ټلویزیون د یو شمېر همکارانو احساسات پوښتلي. راغلی د افغانستان ویاړ دپاره مې یو غونډه نیولې ده چې انجینر صاحب احمد رضا هغې یو موټر جوړ کړی دی او هغه به وروسته د نندارچیانو یا د لیدونکو دغې ته به وړاندې شي چې دې کوم ابتکارات کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي. موږ دلته راغلي یو هغه چا چې موټر جوړ کړی دی په افغانستان کې په نشتو امکاناتو د ملي ټلویزیون له لورې هغو ته یو د درناوي یو پروګرام نیول شوی دی. دلته راغلي یو بلکې یوازې زه نه یم، د ټلویزیون نور ډېر همکاران دي. نو دا ډېر زیات د خوشحالۍ ځای دی، یو ښه ځای دی چې په داسې نشتو امکاناتو کې په افغانستان کې یو داسې موټر جوړېږي چې هغه په نړۍ کې ساری نه لري. د نن ورځې پروګرام د ښاغلي محمد رضا احمدي د درناوي په ارتباط نیول شوی. دا پروګرام د دې په ارتباط دی چې په هېواد کې مثلا د موټر جوړونکو لپاره یا مثلا د دغه زحمتونو او تلاشونو لپاره چې 15 کلن دوران کې تېر کړي دي، د هغې بیان همدارنګه خلکو ته د اسلامي امارت او همدارنګه د ملي افغانستان د ملي ټلویزیون دغه موقف او مقام چې ځوانانو ته د هغوی د درناوي لپاره، د هغوی د لوړتیا لپاره، د هغوی د استعدادونو د احترام په خاطر دا پروګرام نیول شوی چې په دې کې به د ډېرو کسانو هغه پوښتنې چې په ذهنونو کې وي هغه به هم ځواب شي. د ملي ټلویزیون د درناوي خپرونې په جریان کې ویناوې ډېرې وي. په پیل کې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون عمومي رئیس مولوي محمد الله وثیق د ښه راغلاست ترڅنګ د احمدي او جوړ کړي موټر په اړه وویل. په دې خپرونه کې به هر هغه څوک ستایل کیږي او درناوی به یې کیږي چې نوښتونه یې کړي وي او لویه لاسته راوړنه ولري. دا موږ ته مهمه نه ده چې دا څوک دی، په کوم قوم او ژبې پورې اړه لري، خو دا راته مهمه ده چې افغان دی
او د دې هیواد او خلکو لپاره د پام وړ خدمتونه کړي دي. بیا ګڼو ویناوالو خبرې وکړې. په دوه شیانو کې دا دواړه مهم دي. په دغسې امورو کې دوه شیان مهم دي. یو دا چې نیت د دې وکړي چې زه د خپل وطنوالو لپاره د خدمت مستر وګرځم. زه یو څه وکړم چې زما د خپل وطنوالو لپاره یو ښېګړی وړاندې کړم، د هغه نه دې استفاده وکړي، هغه ته یو شغل پیدا کړم، هغوی ته یو نفع ورسوم. د هغه نتیجه به دا چې الله پاک به پر تا باندې برکت کوي، دا ستا کار به ډېر مخته ځي. د همدې خپرونې په دوهمه برخه کې د محمد رضا احمدي څخه د یوې ځانګړې مرکې په جریان کې د موټر او ورسره د همکارانو د مرستې او په موټر د شوي مصارفو په اړه خپل ویان او په تالار کې راغلو ځینو مېلمنو هم پوښتنې وکړې. برای موتر $60,000 ولی چیزی که ما امروز موتری که ما امروز تو صحنه جهانی داریم اگه $10 میلیارد هم خرج تبلیغاتش میکردیم نمیتونستیم به این شکل توی دنیا شناخته بشیم. چیزی نزدیک به $10 میلیارد صرفا برای همین یک موتر مصرف شده. له مرکې وروسته د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون رهبري او ځینو دولتي او غیر دولتي ادارو او د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو محمد رضا احمدي ته ستاینلیکونه، ډالۍ او جوړې کړې تحفې ورکړې او نوموړی د لا نورو ښه نوښتونو لپاره وهڅاوه. احمدي هم د مننې په پار د نورو نوښتونو لپاره له ګډونوالو سره خپل احساسات وړاندې کړل. اولین و آخرین موتر پترولی است که تولید میکنیم، موتر سوخت فسیلی است. بعد از این هر موتر دیگه‌ای که تولید کنیم قطعا برقی خواهد بود. ما دومین منابع لیتیوم دنیا رو داریم. این سوال اصلا نباید پرسیده بشه. مشخصه که ما برقی تولید میکنیم، باتری تولید میکنیم و نقش بزرگی توی این صنعت خواهیم داشت. نمایشگاه قطر از فوریه 2023 متاسفانه افتاد به اکتبر 2023، یه 8 ماهی به تأخیر افتاد، ولی اشکال نداره، ما برنامه خودمون پیش میبریم. ما مسابقات لمانز رو داریم، شاید این به خیر ما بوده. 5 ماه آینده مسابقات لمانز رو شرکت خواهیم کرد و با کردیت اون مسابقات وارد نمایشگاه موتر ژنو بشیم. د تشویق په پار جوړ شوی د دې خپرونې په پای کې راغلو ګډونوالو او مینوالو ته د محمد رضا احمدي او د ملګرو په لاس جوړ شوی موټر نندارې ته وړاندې شو چې ګډونوالو او هیوادوالو یې تود هرکلی وکړ.